زړه دې منوره که، زړه دې خوشحاله که، زړه ته دې نور پیدا که. د دنیا زنګو ځپلی دی زړه دې، د دنیا زنګو تور کړی دی زړه دې، زړه دې تور دی. الا بذکر الله تطمئن القلوب. قرآن وایي چیرې زغلی په دنیا کې راحت نشته. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دور خلافت، د ده په دور خلافت کې دا د ده دنده و، د شپې به ګرځېدې، خوب یې نه درلودی، په دا کوڅو باندې به ګرځېدې. د سهار وخت دی، د 4 بجو وخت دی، هغه وخت چې عام طور زموږ ستاسو په کورونو کې هم دا ښځې یا غواوې لویشي یا بزې او میږې لویشي. په دا وخت کې یو زنانې سپین سرې غوا لویشلې ده یا یې میږه او بزه لویشلې ده، شیدې یې راسېدلې. د دې څخه 2 ورځې مخکې حضرت عمر رضی الله عنه حکم کړی دی د نن څخه به څوک په شیدو باندې اوبه نه ګړي. دا دوکه ده. مور یې لور ته وایي چې لورې ما غوا یا بزه یا میږه ولویشله، ورسه په دا شیدو باندې لږ اوبه ګړي. لور ورته وایي مورې تا د حضرت عمر رضی الله عنه د امیر المؤمنین فرمان نه دی اورېدلی، هغه خو وایي د نن څخه په شیدو اوبه مه ګډوئ، دا دوکه ده، دوکه به نه کوئ. مور یې څه ورته وایي؟ وایي زوی حضرت عمر چیرې دی، هغه به اوس په خپلو خوبو کې غر کړي. امیر المؤمنین چیرې دی، خپله اوبه په ګډې کړه. حضرت عمر په دروازه کې غور ورته نیولی، هغه وایي امیر المؤمنین چیرې دی، خپلې اوبه ورباندې ګډې کړه. دی ورته وایي نه 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 نه، الله خو شته که نه، الله هم بیده دی. الله داسې ذات دی چې نه خوب لري، نه لوږه لري، نه تنده لري. په هر حالت کې، په هر وخت کې، په توره شپه کې، په تور غار کې، په توره ډبره تور میږی ویني او د هغه د پښو کښارې الله اوري. زه څنګه وکړم که خیر د دې جنجال سهار شو، امیر المؤمنین د دې کور پوښتنه وکړه دا چا کور دی، وسه ابډي راوغواړه. هغې وویل مورکۍ پر څه شو جنجال و مسار؟ مور یې ولړزېده چې اخ امیر المؤمنین را خبر شوی. وایي ما بچي ته داسې ویل، درواغ خو نه شو ویل. وایي ما بچي ته داسې ویل، هغې داسې راته ویل. الله جل جلاله په دغه دوکا څخه ځان د بچاوېدو په خاطر د دې انجلۍ نکاح کوي. د حضرت عمر رضی الله عنه د بچي سره باید روايتونه وایي. بیا د هغه څخه عمر بن عبدالعزیز رحمه الله رقم عادل او انصاف داره کس پیدا کېږي. نن هر یو د خپل اولاد شکایت کوي، ولا اولاد مې دی خشنګ دی او داسې دی. تا اولاد حلال نه په کار راوړی، تا د مټران څه غلا نه ده کړې، تا د مټران څه شی نه دی پورته کړی، ته په خپل کاروبار کې دوکه نه کوې. ولې داسې کوې؟ ستا اولاد بیا څنګه ستا دپاره د سترګو یخوالي او ټنډک د سترګو وګرځېدل؟ امکان نه لري. عزیزانو آخرت یاد کړئ. نن سبا زموږ او ستاسو زندګي ټوله د دنیا د پورې قربان ده، د شیطان او د نفس شیطان دا په دې دواړو پر اتباع موږ روان یو. آخرت مو هېر دی که نه؟ که یو چا ته وایي ولې د خدای بنده وایي ته ستا د پرېږده د منصب په خاطر، د پیسو د ګټلو لپاره، د دولت د ګټلو لپاره، د خانۍ لپاره، د سیال سره د سیال برابرولو، ځان برابرولو لپاره، د تربور سره د ځان د برابرولو لپاره که غلا کوم، که دوکه کوم، که فریب کوم، که هر څه کوم، زه پیسې ګټم د تربور سره ځان برابروم، یو کوټه جوړوم او هغه رقم د ده 1 2 3 خښتې زیاتې لګوم، خوند پکوم. په دې فکر کې موږ قرآن موږ ته وایي بل تؤثرون الحیات الدنیا. تاسو د دنیا زندګي ته ترجیح ورکړی ده. سوچ فکر دې ټول په دنیا کې بند دی. ماښام بیده یې هم خوب نه درځي. سوچ یې وړي چیشته ولا پیسې به مې څونه وګټي، څونه به توانې شي. کانټینر خلاص کړی، سهار لاس ورګرځي، دی ټوله شپه ورته ویښتي. دا د دنیا څوکیداران دي، هی هی ټوله شپه ورته ویښتي. کم موټر به مې پیسو خرڅ شي، کم موټر به تاوان وکړي، کم موټر به ګټه وکړي، کم به څنګه وکړي، کم به څنګه. زموږ ټول زندګي په دې کې تېر شي. د الله یاد، د آخرت یاد، دا خپل عمل برابروالی او د آخرت آبادي دا زموږ ټولو څه یېره ده که نه؟ یېره ده. مه کوئ زندګي سبق د آخرت یاد وساتئ. د آخرت یاد په چی ساتل کېږي؟ نسخه یې هم د څه الله موږ ته وایي والآخرة خیر و ابقا. نسخه یې دا ده هغه کسانو سره انډیوالي پیدا کړه چې هغوی سره آخرت یاد ورسره وي. د داسې کسانو دا تجربه ده. ورسه یو عالم متقي سړی د تجارانو په محفل کې کښېنوه 3 ورځې که ده، قسم دې مې په خدای چې بیا سبا هم د ده سره د پیسو د سرمایې د زیاتولي شوق پیدا شي. دا محول دی. د علماو سره مینه پیدا که، د علماو ته وخت ورکه. په 4 ساعته کې 1/2 ساعت عالم ته کښېنه چې هغه تا ته الله در یاد. هغه ستا سوچ. ما ته پروش کال یو کس راغلی، ډېر غټ تاجر دی، د دوبۍ سره راغلی و. بیا زما سره پر واټساپ باندې رابطه وه، راغلی راته کښېناست. نو زما د ټیبل و څنګ ته راته ناست، ګوړۍ ناست خبرې را سره کولې دا سر یې داسې کښېښود، پلا دا اوښکې راتویېستې. زه حیران شوم چې دا اوس په څه شي دی. باره یې ورته وویل ما حاجي صاحب څه شي دی خیر خو وي. باره یې وژړل، ویل مفتي صاحب پر ژوند ته یې خوند واخیست. زما دې په ذات د خدای قسم کوم په دا 10 کاله دومره راحت او سکون لیدلی لکه دا یو ګړی ستا سره کښېناست. دا کمال په ما کې نه دی.
څه مردار خور چې شي کمال په ما کې نه دی کمال په دغه دیني و نوراني ماحول کې دی په دغه کې چې سهار څخه قال الله قال رسول الله شروع شي در ماخستن در 12 بجو پورې د شپې پر 4 بجې باندې حافظان د قرآن راکښیني قرآن تلاوتونه شروع در دا بل 12 درې بجې پورې دغه نوراني ماحول دی که دی دې ته ځان راوله دې ته ځان وسپاره زړه دې منوره که زړه دې خوشحاله که زړه ته دې نور پیدا که د دنیا زنګو ځپلی دی زړه دې د دنیا زنګو تور کړی دی زړه دې زړه دې تور دی الا بذکر الله تطمئن القلوب قرآن وایي چیرې زغلی په دنیا کې راحت نسته په پیسو کې راحت نسته په دولت کې نسته په مسافرۍ کې نسته د ملکو په میلو کې نسته الا خبردار اګاه اوسه بذکر الله تطمئن القلوب د خدای په ذکر باندې د الله په یاد باندې زړه اطمینان پیدا کوي آرام پیدا کوي سکون پیدا کوي داسې سکون پیدا کوي چې غمونه به دې ټول